هیبت خانه زدا غواړم چې زمون کاروبار دی نورم سټیبلیش او زمون کسان دی نورم سیوا شي. ټیک ته صنوبر خانه وګوره په کار کې بېایماني نه منم، کار به کوو خو صفا پوه شوې. همداسې وکېږي صنوبر خانه. انسپیکټر صاحب واپس لاړ شه، اځه خپل وخت مه خرابوه. اسلم ګزار کې خپل ځان قانون ته حواله کړئ. انسپیکټر صاحب ستا وسله ستا د قانون محافظ ده او زما وسله زما د جون محافظ ده. نه ته غورځولی شي او نه زه غورځولی شم. خبر دا وي چې ته واپس لاړ شې. آخري ځل تاسو ته وایم چې اسلم ګزار کې خپل ځان قانون ته حواله کړئ. یو نه یو ورځ خو به خدای پاک په دې لاس کې راکړي. پلار دا بیا هم څه طرح اوبه جوړ کړي دي. ځان بچ که سړی وګوره بچیا موږ په ټول کې رانه شي. والله کې دې پرې والله دې سم په وایي دا دا ما څه ما کوم هی داجي اخر چل څه شوی دی چې د مرچکو په سټه ناست دی؟ تپوس کوي چې چل څه شوی دی؟ ګوره شاید جهانګیره داجي ورپې سواتې ورپې سواتې سواتې ناسې زما د خولې نه څاورې. اوله مه وګوره دا خوله درنوم. راشه نن ما سره کېنه او فیصله وکړه. د بور شاته پټېږم والله چې نن دله د امور هم وژنم. وای الله نو اوس به ته ما وژنې. والله چې دې وژنم. نو دې کې زما څه قصور دی؟ ستا قصور دی ځکه چې تا شاهد خان او جهانګیر په شان زوی پیدا کړی دی. ښه به دا وه چې جینۍ دې پیدا کړې وه. او که جینۍ د نادیه ګل په شانتې وای نو بیا به دې څه کول. ته م رښتیا وایې ښځې خو داسې زوی زما نه دی په کار. ولې داجي ولې دا دې په کار دي؟ ګوره شاهد جهانګیره داجي ورپې سواتې ورسره وایه ورپې سواتې. و د سواتي بچیا کار ستا نشته روزګار ستا نشته ټول ورځ په خوشو تشو پسې ګرځې. داجي د مطلب خبره کوه د مطلب هسې د بوسو لاندې به مه بوځه. نو بیا راشه کېنه ما سره یو فیصله وکړه.
ګوره د نن نه پس تا دا ډمتوب ختم ما سره به په هوټل کې کار کوې کار داجي دا خلک پسې وایي چې دیرو ته وګوره او په هوټل کې کار ته وګوره وړې ستا پلار مې څه وایي بچې دا ستا پلار صحیح وایي که نه دا خو زموږ خپل هوټل دی او دا ټول د ګنډېرې والا راغلي څوک جارو وایي او څوک په ټانګې چلوي همدا ایریان شي بچې پلار دې صحیح وایي که نه دا خو زموږ خپل هوټل دی مورې چې ته وایې نو هسې غټو غټو ډاکټرانو کار کړی دا ټول چې نن ډاکټران دي نو چا ګنډېری خرڅولې چا پی خرڅول او زموږ خو بیا موټل دی نو بس ټیک ده بس زه به موټل کې کار کوم دا څه ای جعفره دا خو مرګه دا څه ویل الله دا خو مې سره دوکور شوه صنم جانا دوکه مونږ سره نه صنوبر خان خپل ځان سره کوي را دا بیگ چې تا له چا درکړی دی هغه کس ماته پکړه کشر خان په دې کې زما څه قصور دی قصور شته ځکه چې د مال په بدل کې مال وي او بیا خلک هغه وخت پیسې ورکوي چې مال چک کي ته څنګه سپک لرې چې مال دې نو چک نه کړو خان جی ما به مال چک کړو چې ما سټیم بیگ ته لاس کو نو پولیس ورا باندې ډازې وکړې څه پخوارو زارو مې تاله ځان راورسو تا فیلمی ډایلا پورا مې تنوره سوچنه راتوې مالا کس پکار دې هغه کسه سم خان جی زما هر چا سره پنځه یار دوست سره نه پنځه वाह हिदायता वाह कमाल दोको زمون دشمن ته ماته ورکړه او خان جي دا ستاسو ټولې مهربانیانې هدایته نه پوهېږم چې د پولیسو دا مخبري چا کړې وه ما تا او خان جي دا زما یو سکیم و چې کامیاب شو واه هدایته واه کمال دوکه کمال دا والا ستا انعام او هغه مالګه به هیبت خان او صنم جان په خپلو زخمونو به لګوي سکندره ټیک ده دا د بزنس او د کاروبار ډېر ښه لاره د اختیار خو دا غلطه لاره ده ولې چې کاروبار یو اصول وي ته د اصولو نه خلاف لاړ یو خبره ده سکندره هغه څه لالا هغه ده چې د ژبې پابند خلک همیش دپاره کامیاب وي او تا د ژبې پابندي ونه کړله دا به موږ دپاره ښه نه وي ځکه تا ډېر بد کار و دا خبرې پرېږده لالا څه به ښه وي او څه به بد وي ټیک ته بچوړې نو بیا به راکاږو ورکوي یا لکه
سرجي تاسو ډرامو والے دي مونږ ډرامو وایو یاره زه هغه کیسر ستمګر سره ملایګل دل غواړم کیسر ستمګر دا کارډ والا مازیګر دفتر راشه بیا خبرې کوم ښه زه اوس تنګول مکو مونږ څه خبره کوو ځه ورشه سرجي ډرام ورشه مونږ څه خبره کوو یار علي ونی کو سړیا ما ته د مې لوکیشن به چینج ما سوي خبره کې تا خبره کوله څوک سرجي تاسو زموږ هوټل کې چاس کړو تاسو مالا کارت راکړو جی زه هغه یم کینم جی ها کینه ډېره مهرباني یاره دا خو کېده که نه سړی اوس بدل الله پوز ورانه کړې وه ډاکټر صاحب زما ډرامو سره ډېر زیات شوق او زه یم چې تاسو ما خپل ډرامو ووایي ښه مخکې چې تا کار کړی دی نه جی او ستا نوم څه دی زما نوم دی جی شاید جهانګیر وخت سواتي شاید جهانګیر وخت سواتي او ها تا وایي بس جی زما اصل کې ماته دا ټول ملګري چې دي کنه دي شاید جهانګیر وایي ښه او مسله دا ده چې زما ټول اکټینګ د شاهد خان دی ښه او ډایلاګونه مې د جهانګیر دي پوه شوې او نو دا سواتي مې ورسره ځکه راوستل که شاهد خان او جهانګیر نه شم نو دا سواتي خو به شم که وخت به شکل نه لګي مهرباني چې شاهد خان ورته جهانګیر ورته سواتي دغسې نوم و که نه شاید جهانګیر صاحب ډانس کولی شي نه چې ډانس خو نه راځي موږ له خو یاره الباز خان غوندې ډانسر هیرو پکار دی دا کار واله او په دې پته باندې ځان دونه څه د ډانس زده کړه چې زده کړې او راشي زه به په خپل فلم کې هیرو وایم خو سرجي یو کار بل دی ما نه ډانس خو نه راځي خو جادوګري راځي ماته نو زه فلم جوړوم که نه زه دلته کې چې سټیج باندې جادوګري تاسو ته ښیم نه نو ما که چاته جادوګرۍ پاټي تاسو وګورئ که نه جي وکړم درته جي بس خدای کړی ناکام دی وکړه نو څنګه یې غلی راکې دا پوزه براله ورانه کړي نه جي جادوګري په کوم دي دا څنګه جادوګري ده دا داسې خبره وان چې ته په رښتیا سم جادوګر یې او یو بل کمال هم درته خولی شم سرجي هغه څه دا تاسو سره رومال دی چې کتابه کې باندې لکه ته خو سم جادوګر یې ښه او که ورته بس کوم چې تاسو موږ یو چانس راکړئ دا چانس که چانسونه تا کې په بلا لوبې دي مهرباني کینم جي او کینه څه سیکورټي سره شته او که نه سرجي څه کوي د دنیا موږ سره هوټل درته جي اوهو ایډوانس یادوم یار ښه ایډوانس پیسې پیسې ما که څوک وچه روټۍ غواړي څوک روټي ما یې یاره زه څو ځناور خو نه یم چې وچه روټۍ به خورم یار
خانو بس زه اجازه ته ماته او لاړ شه ټیک شو وګورې د خپل ژوند نه ځان سره شروع کړی چرګ وړه او ولې نه یا خدایه پاکه دا مصیبت دی بیا یاره ته دا چوکه ګوره بیا راونړې ځه ورشه ځه ورشه یاره زه ورشه که نه یار ورشه وایي ځم او ځم خو به زه دغه لار ده او شاه جهانگیره و شاه جهانگیره والله داجي چې تاسو ولې راته اورخې سواتې نه ویلې نو نه درته ویږم اے د سواتي بچیا دی خوا راشه جی داجي دی خوا راشه د داجي بچیا دا چې والا یو نوري کاکا له ورکا یو توري کاکا له ورکا یاد به وي درته و داجي دا څنګه خبرې کې مونږ خو په ډرامو کې لوی لوی سکرپونه یادو لوی لوی او دا خو صرف دوه نامې دي تاسو خیال وو چې ته به مې سره پراډ وکړې او زمانه به جمدو ګرځې ولې من سبا لاسونو کې بګړې جوړې سو تا چې د چا لپاره پراډ کړی دی اوس راواز کاږي تا چې تا زمانه خلاص کړي ما معاف کړه ما نه غلطي شوې ده اے خانیا پورا 50 لک روپے د زمانه یوړې او څومره آسان لفظ دی زکه چې ما معاف کا خانیا معاف کوم دی دا ونه معاف کړې تو د ګل کاغه د ما یو خبره منې کومه خبره در محمد ورونه ګوره د شاعر جهانگیر کا واده وکړه د واده عمر دی واده او غیله ریله در محمد ځان له به حکم ځان له غیله نشم کوله تو د ګل کاغه د تا د واده عمر نه دی تا د زوی د واده کاری داسې چې زما د واده خبره کوي بلار مې لارا د چا د واده خبره کوي زما د واده خبره کوي کینه د واده بچو د واده کول دومره آسان دي सोख दे हाँ जी हिदायत 24 हाँ
هدایت دا چا دا ولې هدایت دا چا کړی دي ته خو زموږ ورور وې زموږ مټې وې دا چا دا چې هر چا مکړل ښه ونه کړل ډېر بد در سره وشول هدایته ستا د وینې بدل په موږ باندې قرض پاتې شو ستا د وینې دا بدل به موږ ضرور اخلو ضرور به اخلو هدایته ولالا دا ما ته پته ده چې دا چا کړي دي همدا صنم جان کړي دي خو صنم جان به زمانه جمدی نه ګرځي सिकंदर और दा मरे संभाल का बस तागे ना दुश्मन दा से सबक वर्का दा से सबक वर्का चाहे रातुन की नस्ल हम याद लाई नस्ल शाहीन वो शाहीन जी खान जी خانه صنم جان راته وایي شاهین زه خان یم خو د خلکو لپاره او بیا ته خو زما مینه یې صنم جان راته وایي څه وکړم صنم جانه ځان راته ښه نه ښکاري چې ستا نامه واخلم بله خبره شاهین نن نه بعد به ته خلکو ته نه ګډېږي ستا ګډا به صرف زما لپاره دا خو ستاسو مهرباني ده خان جي بیا دې راته خان ووایي जी खान जी टाइम दाजी څه دې کول بچې दाजी पास په کوټه مې کپڑے کړول ها 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 تا له مې د ځمکې کاغذونه درکړو اسی شو ولې दाजी کاغذونه خو ما کاکاله ورکړي خو दाजी د کاغذونه په کار وسو په کار خو نه دی بچې څه چې تر دې راشي بیا به ته والو خدا را ته وای بچې چې نن دې را سپخ کړی دی दाजी نن ستاسو د خوښې شي پوښتې زه خو ارسو خورم ډاکټرانو را باندې ارس آزاد کړی دی بچې د خدای فضل دی خدا را ته وایا چې زما د خوښې د سپخ کړی لاون زما د خوښې شي د پخ کړی دی لاون خدا را ته وایا در خو بچې چې د لاون سره خو د جوارو روټه همدغه دی ویل کنه راځه راځه جابر خانه نن خو دې ویلې لاونو د جوارو روټه پخ کړی دا انو بیا انتظار داسې دی راواله زم ډېر وګښه راځي راځي نو څه شي راواله ها صنم جانا مولا سوسو صنم جان ايوه کني وډم دې اخو شاهین د مې بالخانه ته تللی دی شاهین دما بالخانه راځه پسې پودګل کاکا غزوې نه ښکاری یاره څه ده کوي وروره موډي غوندې هلک دی
کله راځي او کله نه راځي پرېږدی یې مړه خپل کار به کوي ګل کاکا زوی دې هغه نه دی چېرته یې که نه نوره چالونه خو بدلۍ را بدلۍ که نه راغلی او دا چې راغم سمې خبرې کوه مړه دا ځان نه دې څه جوړ کړي دي څه مې جوړ کړي دا چې روغ رمټ یم دا هېڅ ټینګ دې پرېږده راشه دا چی دي سي ډي مارکېټ ته یوسه خبره واوره جی دا جی دا یو د معظم خان ده او بله جاج میوزیک سنټر والا له به ورکې ښه دا جي یاره خو شای جهانگیره عرف سواته خان جی تاسو دل او زه او دلته چېرته دې پټ کړی دا بوزدله څوک خان جی ستا عاشق صنم جان خان جی صنم جان دلته راغلی و خو لږ ساعت مخکې هغه لاړ چېرته به ځي نن زمانه نشي بچ کېدی تاسې راته مه ګوره نو څنګه درته وګورم داسې درته وګورم خو چې زه یم مستې مستې هواګانې وې او بس یو ته وې او بل زه وې شاهده دا به هله کېږي چې ته خپل د دې حرکتونو نه واوړې ولې ما که څه چل دی ویم که داسې حل وي که نه نو والله کې زما داجي ستا دې مخ ته مو ګوري زه نه ګوري که نه ته خو ورته ګورې ویم زه درنه لاړم अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे
بله هغه خو برکت نو सिकंदर नूर सवे कशर खान सिकंदर वे चीजों पर से बारे खाने था सिकंदर तो निशान तक किधर दे चली राशि खाली तमहो की खुशमता बखबले उठरा की वजन उठरा की राशि माता ستونه وي چې زنه غړېګم شاهین زموږ د بدمعاشۍ د مامې خو تر لرې غږېږي او بیا تا د ګډانه انکار وکړو सनम जान तो هاو سنم جان تاسو چې سوې ما اوریدل وزرتې زنا صنم جانا خفه کېږه ما دا خو د یوې ډېرې بالاخانه ده دلته به څوک ځي او څوک وزه وزه سنم جانا خدای چې تراله کنه دی خو زه په زور غړولم شاهین سکندر راغلو او هغه راغلو تا ته خو سویلې نه دي نه ستا ته پوسه کو ما ورته ویل چې هغه راغلو خو لاړو سنم جانا خیر دی دا خو بالخانه ده دلته به څوک ځي څوک به راځي راځه ته کښېنه څه خبره چې ستا خبرې ومنه دا ټوله ورځ بس توشو توشو السلام علیکم داجی وعلیکم السلام چې څنګه تا به وی کنه چې دا زوی مې کار نه کوي او نه کوي ځان مې کار روان کړ داجی کار دې روان کو او هغه څنګه داسې دی بچې کیمرا مې وایسته کیمرا ځان لا زه دا پکې لا بله باران نه پټېدم ناوې لاندې مې شپه شوه یو ډمتوب نه خلاص نه دی دا بل ډمتوب شروع شو وداجی دا ډمتوب نه دی ډمتوب دا کاروبار دی کاروبار خلکو له به تصویرانو باسم پیسې به تیلم او تصویر به ورکوم اوس چې څومره ډرامو ولې که نه ټول به ما پسې ګرځي او دا خو دې ډېر ښه کار چالو کړی مورې اوله اوله هلکه د اوله اوله مه وګور د خپل نوم سوده لا کړو داجی مامو تاسو سم شي تاسو له تصویر وباسم ښه دا صدر مدار ټوپه مو سمه که داجي سم شه وایي چې تصویر راله وباسي لږ جوخ شو ښکلې که داجي داسې ښکاري لکه مېرني خاوند او ښځه لږ جوخ شي داسې او که نه سم کېنه زوی مو چې کوم دی نو اوس مزدورۍ ته روان دی نو تصویر به نه وباسي وایي کور ته به کله راځي دا خو ډرامه راغله داجي دا خو یې تصویر وباسم غلط شو بولې غلط شو راغله دوباره وباسم ښه بیا دې غلطو مې کوم ګورم نه نه مول اوس پسې وتی تصویر ښه سړی دا خو لوټه راووته ده سیدیګي دا خو لوټه ده مورې پته نشته چې دې کیمره کې خرابې ده او که څه وجه دا خو پکې لوټه راووته خو یا داجي که ته چا نه موټونه تودرې ستا انتخاب به دغه یې که خیر وي ښه پیښ دې ستا د لوټې وخوري
اے صنم جانا زمون دشمن ډېر هوښیار دی خو تم لږ سترګې کولاو ساته لا لا دا چا خبره چې هوښیاره مرګی اول ګیرېږي نه او چې ګیره شي بیا د دواړو پنجو نه ګیرېږي ته به ګورې لالا چې صنوبر او سکندر زمین خپو ته څنګه نه راځي یو تحفه هم ورته ورسول لالا مخکې ګوره اے صنم جانا دشمن زر ختمول د بیوقوفو خلکو کار دی دشمنی کې څه خوند اخیستل هم پکار دي که نه ډېره مزه کوي صنم جانا چې دشمن ته د ماتې د پاسه ماته ورکړي هیله زړه ټکو صنوبر خانه چې زی زی ابازوله به راځي ټیک ده صنوبر خانه ټیک ده در به شم ولې نه بالکل در به شم اوکے اوس په خوندو کې هر چا سره پنډ و هیبت خان سره نه پنډ صنوبر خانه زه د خپلو اصولو غلام یم دوست خو پرېږده چې زه د خپل دشمن خبره هم غورځول نه غواړم هیبت خانه څوک دوست دی او څوک دشمن د دې خبرې جواب زه تاله اوس همدلته او په دې سات درکولی شم خو زما هم څه اصول دی اصول ستا به څه اصولي صنوبر خانه صنم جانه ته غلی شه صنوبر خانه تا موږ سره په کاروبار کې دوکه کړې ده هیبت خانه ستا د خبرې جواب مالا د هدایت د مرګ په شکل کې ملاو شو سوچ کوم چې د دې خبرې جواب تالا څنګه درکړم
اوس هم دلته او په دې سات دشمن مخامخ ولاړ دی نو بیا انتظار د څه دی؟ ته غله شه ته غله شه ته غله شه. صنوبر خانه تا زه چیلنج کړم خو د دې خبرې جواب به ډېر زر درکړم. هیبت خانه I wait for your challenge. هلکو تاسو دا چلو کې زړې وجیرې ته لاړ شئ مېلمانه به راغلي څه د اوبو چیو خدمت به وکړې ځای وشئ ځای خی صفا کا وګوره چې بچ درنه لاړ نشي. هیبت خان زه غواړم چې هیبت خان چغې تر اسمانه ورسي. ویر پې وکړي ویر. مولانا زه غواړم چې صنم جان ما له لاس په لاس راشي. بیا ورځه هیبت خانه ته چې دې دنیا ته راتلې جړلې دي اوس د خپل ورور په مرګ بچاړې ویر بکوي راځه د زړګي سره ما هم ستا انتظار کو. سکندره تا زه یاد کړم او زه رالم ووایه چې په کوم مرګ دې اوس مړ کړم ولې چې زما تماچه زمانه یو سوال ستا تماچه ستا نه یو سوال کوي خو جواب یې ما سره شته که نه؟ بل ځل چې راځې نو کفنه مې وړه. فکر مه کوه مسلمان یم او مسلمان د مړ کېدو والا اخري وصیت ضرور پوره کوي. تیا دې غرمو ته وګوره کوم ځای له راورسېده او ته لا هغسې اوده پروت یې. داجي والله کنه چې خوب کې مې مغه یو چا سوره نه کوي خوب کې دومره ښکلی خوب مې کته ټول خوب دې راله خاورې روږو داجي. پاسه دروازې خوبونه مه وینه دا کیمرا هسې هم ته نه پاتې را هوټل ته ځان رسوه.
داجي والله ستا د دې هوټل نه ډېر تېښتې راغلم. هوټل دی هوټل دی هوټل دی. کېنه ته مسعود بچیا. ځم داجي ځم که نه پرې به د داجي ځم ځم که نه. کاکاجي خیر خو دی که نه؟ نن دې تمانچه په لاس کې راغستې. او خیر دی بچی، دا مې یو ملګري خرڅوله، وا مې نشته. او بچی هسې په کور کې وسله ډېر خسي. خانه د اتي سر تا ته ښه پته ده جابر خانه چې زه ټوپکې تماچې په کور کې نه خوښوم. دا ټوپکې تماچې کورونه جوړوي نه، روانۍ کورونه. خو لالا ما ډېره ارزانه واخیسته. که ارزانه دې اخیستې ده او که هسې دې اخیستې ده او که په پیسو دې اخیستې ده، خو دا تماچه دې چې د چا نه اخیستې ده که نه، هغه ته یې واپس که. ښه لالا چې ته پې خفه کېږې زه به یې واپس کړم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. شاید جهانگیر غالي کېنه. مهرباني سر جي هغه څوکه روټي هغه سکوټي مې روړه جي. ښه کېنه. مې ښه چېرته دی سر جي. دادي زكاني يا اخي ما دي رود هذه بسرجي زكاني سرجي لا كل لازم ربيدي داولي بس كل ما كان شاید جانګیرا مونږ چې کله د نوې کسانو نه سکیورټي اخلو کنه دا صرف دې لپاره چې هغه ته دا احساس وشي چې یاره په خپل ریکارډینګ لا خپل شوټینګ لا خپل لوکیشن ته په ټایم باندې ځان رسي. وایي شوي زه ته اوس تللی شي، خو ها زما اسسټنټ ډایرکټر سره ملاو شه، هغه به د لوکیشن وښیي. سبا خو جمعه د ریکارډینګ نشته او انشاءالله بل وخت چې دی په لوکیشن باندې په ټایم باندې راورسم. زه اوس تللی شي.
بل ورځ را روان دی او د لور رشته به مې وغواړي. یا الله شکر دی چې زما د وګورې زما د لور دا بوج کوسکو ته خیره. ډېر خوشحاله یم جابر خانه، ډېر خوشحاله یم. درخو بالا کېده ماله به ته داسې ګلدسته راوړې. هی درخو رشته زیری مې در باندې ستا به لاسه زیری خو همدغه د ډمتوب خبره به راته کې که نه. وای سمزګرګی والله چې بس ما ته په ډرامو کې کار ملاو شو. کار اوس په انشاءالله ډرامې به وي، ګاډي به وي، دولت به وي، عیش عشرت به وي. ځه ما ته دې پته ده. شاهده مړه پلیز کله خو سیریس اوسه. ستا د لاسه زما پلار او کاکا زه بل چاله ورکم. ستا پلار ستا کاکا درخو یو خبره مې واوره چې ته زما یې زما به یې او زما وې. هاو بس دا خوبونه ګوره د خیره ویم تا دې خدای پوهېږي. زه خو خدای پوه کړی یم خو دا ډایرکټران دې خدای پوه کړي چې ما له په ډرامو کې کار راکړي. درخو دا خبره په خپل ځای سره خو زما په زړه کې هم یو ارمان دی. ولې ولیا ستا په زړه زه واده څېره کتل غواړم. خو لالا زما زړه نه غواړي چې زه واده وکړم. بس سکندر ما ستا خوشحالۍ لپاره څومره سوچونه کړي. لالا ستا سوچونه په خپل ځای صحیح دي خو زما په زړه کې یو ارمان دی. زه به خپل دښمن د مرګ په خوب ویده کوم، د هغې نه پس به زه بیا له واده څېره تړم. دښمني چا سر ته رسولې ده چې ته رسوې. خو لالا بس سکندره زه هېڅ اورېدل نه غواړم. ما چې درته څه وویل که نه هغه خبره ده. ستا واده به کوم او ضرور به یې کوم. سرنوبرخان راوله بار دې ولې کېنولي منډه که شابه. اوهو سرنوبرخان زما دوست. السلام علیکم. السلام علیکم قادر خانه. څنګه یې سرنوبرخانه نور دا جوړې زما هغه وراره دی ستا ورور سکندر بچې څومره لوی شوي یې لکه
دون هو وګورم دا غالبا جابر خان دی قد دغه دا جابر خان ته معروف دی كده كده طب انا فاضي كده روح اے د خدای بندا ولس کاله پس ملو ومکه شي ولو بدل شي نه کنه خدای بندا د سخره ظالما لا لا تو هم غشي تو هم نه بدل شي او بالکل माशाल्लाह यार माशाल्लाह में तेरा का सुना ولس کاله او ولس کاله ملک بھی اور ډېر نرم ملکونه مې وکړل او واستاخر شي نو مسافر د رزق زنده بالکل ها خبره ها نو سماغه ډېر ښکار نشو دلته دا اوبله درخو او درخو بچي راشه کنه وګوره کاکا چې راغله دي راشه ها دا او دا زما درخو ستار ورا ها کېنه بچي کېنه تاسو سره کېنه ها خو چې ته چې وړای دومره شیطانیانو به دې کول دا سکندر زما ورور دی استاد خپلو کې داسې منډې داسې ټوکې ټکالې هلته منډې هغلته منډې پټ پټ وړې مو سس مو نه دي کړي چې بالکل بالکل ماشاءالله ماشاءالله پروګراما بچې پورې ومه اچانک کم نه دی زه بچې تللی دی لکه چې پخه ځه شو او خبره وره ګورې دا تره دې پیکه چیس کې ګورې السلام علیکم جی زراغم جی وعلیکم سلام را نازل شوي یاره یو تاسو هم لیټ راځي شکل ته دی وګوره اکټینګ ته وګوره ونی صدا و شغل دا سکرپ یاد کا نه تماشا مولا شابه منډه سکرپ یاد کا مردارا زکنا مردار سر دی نیولې دی څه ونه دی مړه سر دی دا کم یو سین دی جی دا سین نمبر 4 وجلګه چې د خپل ځای نه ونه خوځي ودرګه جواده ما ته خو شکمار ښکاري شکمار او زمانو شاهد خان دی شاهد جهانگیر راته خلک وایي عرف سواتی ما ته هم شکمار ښکاري صاحبه لاس کې تماچه یم ده او نن به زه تاسو دواړه لوټ کوم چې د خپل ځای نه ونه خوځئ راځه چې رستونه پې ورشو یا لکه خپل ځای نه ونه خوځئ او زه به تاسو نن سوري کړم ډزونه کې خیال کوه هلکه جوادیه مرګ اوس هم شته راځه چې پې ورځو دروازه په رڼا کې ډاکې اچئ ولې ستا د پلار حکومت دی ولې ما تاسو ته بیا مې ګوره یو نوکر راته مېلاو شوی ده مخکې شه مخکې شه مخکې شه مخکې شه ډاکټر صاحب تاسو ډرامه جوړوئ نه موږ تاسو لګولې دي او ډرامه جوړو کنه تاسو خو یو اکټر پولیس والا بوتلو څه خپلې ونه وړې بیک اپ زمین دشمن او په سر برانه د واده سیره تړي دا نشي کېدی دا هیڅ چرې نشي کېدی
او تر څو پورې چې زه جم دیم سکندر برانه په سر سیرو نه تړي. سلام جانه زه خو وایم چې دا سر ورته خور کا او دا خوشحالي په غم بدله کا. نه د دشمن د کور نه مې د ډمامو اواز نشي ګرځو. د دشمن د کور نه مې د جړا اواز پکار دی. د جړا بیا انتظار د څه خبرې دی ورځئ پې. هیبت خان لالا څه شو؟ همدې یو ولاړه ګړي وجرې ته څه دپاره؟ لالا بیا څه ولیسه هلکه دا اوله اوله مه کو ګوره ښه داجي ته ویم ګورئ اوله اوله لالا ټوله ورځ هسې خوشې ګرځې کار بیخي نه کې. کینه د کار بچیه تم دومره شو چې ما ته نصیحتونه کوې. لالا زه خو هسې چپ کله خوله له ماتوم باندې سوپ باندې. نو لالا څه ناڅه کول خو غواړي که نه؟ او څه خو کول غواړي خو زه به یو کار کوم. یو هغه څه لالا؟ واده. واده؟ یا پیره بابا لالا خو مې واده غواړي. مورې لالا خو مې واده غواړي. واده نه دا تی سر شکل ته دې ګوره واده غواړي. ای سړیه شکر وباسه چې زړه دې په خپله وویلې. شاید بچې که دا خبره ده داسې ښکلې جینۍ به درته ووایم چې خلک پرې نندارې کوي. دې ته حاجت نشته مورې ما جینۍ کتلې. جینۍ دې کتلې ده؟ څوک ده؟ شابه زر راته ووایه. مورې د قادر خان لور درخو. کینه د درخو بچیه ځان ته دې کتلې دي؟ ته د درخو قابل یې؟ که زه واده کوم نو صرف درخو سره به واده کوم. ګنې نو ګنې نو څه به وکړې؟ و بې شرمه ته د درخو پلار پېژنې د هغوی په مخ کې زما او ستا څه حیثیت دی؟ خلک دومره خپې ښځوي چې څومره ساده وي. دا زه یو خبره درته وکړم که واده کوم همدغه درخو سره به کوم کنې دا ټول به درته پرېږدم. هاو اوله اوله وزه زمانه کور پرېږدې چې نه هر څه که نه واپس به دې کور ته راځې. ځه ورکه چې ښځې
زخمونه خو دې بالکل جوړ شول خو زما په زړه لګېدلی زخم تر اوسه نه دی ډک شوی ډاکټر صاحب خدای به خیر کړي ما ته اجازت دی صنوبر خانه ډېره مهرباني ډاکټر صاحب په مخه مخه شکر دې خدایا د سکندر خان زوی مې دا زخمونه ټیټ شو لالا د سکندر خان د سر صدقه وکړي ځکه چې حدیث شریف دی چې صدقه ورکولو سره بلاګانې ختمېږي او قادر خانه سکندر خان له الله تعالی نوی ژوند ورکړ او زخمونه هم ټیک شول اوس زه ده غواړم چې ته موږ له د کوژدنې نیټه راکړې ټیک ده صنوبر خانه خو زه د یو خبرې سوچ کوم کومه خبره ګوره صنوبر خانه د هر یو مور او پلار دا ارمان وي چې زما د لور خور رشته دې په یو ښه ځای کې وشي ولې چې هغه د هغه هلک معلومات کوي د هغوی د خاندان معلومات کوي نور خو شا معلومات هم ولکول پکار دي که نه اوهو قادر خانه دا ته څنګه خبرې کوې ګوره ما تا نه هېڅ هم نه دي پټ کړي هر څه خو ستا په وړاندې دي ګوره صنوبر خانه زه یو پلار یم او د خپل اولاد دپاره ښه سوچ لرم ستاسو دا دشمنۍ دا تربګنۍ دا ټوپکې تماچې دا څه ښه شی خو نه دی که نه قادر خانه ته پښتو په وطن کې اوسېږې او خبرې د غیر وکړې ګوره هغه پښتون په پښتنو کې مشماره چې دشمني یې نه وي څه پوه شوې بیا هم صنوبر خانه دا دشمني ښه شی خو نه دی که نه و قادر خانه دا ټولې د تقدیر خبرې دي وې جوړې په اسمانونو کې جوړېږي ته داس چلو کا چې موږ له د کوژدنې نیټه راکړه ګوره صنوبر خانه ورورولي مې درسره کړې ده د ورورولۍ نه دې رستو کېږم نه خو زما په دې خبره باندې لږ سوچ وکړه او باقي پاتې شوه د نیټې خبره نو راتلونکې جمعه به څنګه وي خوښه مې ده السلام علیکم کشر خان وعلیکم السلام یا پر کټ پیس پیروړل او کشر خان هیبت خان لاله مې ورکړو ډېر ښه دې وکړل سکندره ته ډاکټرانو په ګولو خو بچ وې خو زما ګولې د چا لحاظ نه کوي نیغ به دې پرې ګجر ګړی مقبرې ته لېږم مقبرې ته
ډنګې دلته راسي هلته د درخو کوژدن ده څه د درخو کوژدن نه دا جرأت چې زما کور ته رانوتې او زما د لور نوم دې واخیست که بیا دې د درخو نوم واخیستو که نه نو دا ژبه به درنه ګډ کړم خانجي درخو زما ده زما به وي خانجي که تاسو ما نن ټوټې ټوټې کوي خو زما د وینې د یو قطرې نه به دغه اواز راځي درخو دا مې درته وویل که په دې دروازه مې بیا ولیدې نو ښه به درنې روغ شه
و د خدای ظالمانو دا ولې دا پسه اخر دا ولې دا دومره ظلم اخر څه جرم یې کړی چې تاسو زما زوی په وینو کې لت پت کو اے بوډا شکر وباسه چې جمدی یې بوزې که داسې حرکت دې بیا وکړو نو د ده مړ لاش به د دې ځای نه وړې ما اورېدلي دي چې قادر خان خپله لور سکندر له ورکړه. او دا به دې نه اورېدلي چې د دلخو یوه شک چې نوم یې دی شاه جهانګیر اورکسواتې د قادر خان په کور کې د پرېدلې په ورځ څه ډېره لویه روله کړې ده. دا دې څه وویل الله ټیک شوه اوس خبره جوړه شوه. د څه خبره؟ لالا اوس سکندر پیشه او زه وی داسې راله زوی والی دی خدای دوی لاسونه مات شه په دغه لاسونو خوږې وریجې ومه خورئ. مورې دوا کوه چې دغه وخت کې زه نه ومه یعنې تا به کتلي وو. نه تا به څه کړو تا به څه کړو؟ ما به دله د بوسې جوړ کړي. دلته در کوم کړ وای مورې که نه ډېر زیات یې والی مورې که نه زه چې جوړ شم زما د زخمونه ښه شي که نه نو زه به ورسره وګورم. اولا دې خولې ته دې وګوره دې مشاهدې ته دې وګوره وای که نه مورې وای وای په مې نه نیغېږي دا خبره نه نیغه که وای بس زړې ګله بچې روح دې زخمي دي او ته ورپورې ټوکې کې دا دی د دې قابل چې خلک ورپورې ټوکې کوي. په ټول کلي کې د زما شمله اوچته کړه چا سره یې د سترګو د لګېدو پرېنښود. او ته خو ډېر تورزن یې که نه توره دې کړې توره تون نالت شو پتا. خیر دی بچې خفه کېږه مه د مور پلار د اولاد دپاره غوسه کېږي تا د بچو دپاره نصیحت ټوپکې راوړه په دې ګاډي کې کېده ګاډي کې وګوره زما پاکور پروت دی سکندره چېرته روان شو چکر لګوم لالا ګوره داسې مه کوه چې زه بار ځان سره دوه کسان لازم بوله داسې مه کوه ګوره زمانه ډېره خرابه ده لالا په ما د یقین نشته څه ستا په لاس کې ټوپک دا ولې دا هر څه ستاسو د راسه صنوبر خانه
تا ته ما ویلي وو که نه چې دشمني ښه شی نه دی نه دی خو تا اړو منله نه نن ستاسو د دشمنۍ د لاسه ستاسو د دشمنۍ د سکروټو د لاسه زما په کور اور ولګېد ستاسو د دشمنۍ د لاسه نن زما کور تاله شو صنوبر خانه ستاسو د دشمنۍ په بدل کې نن زما د کور نه لمبې خېږي لمبې او په دې لمبو کې به یوازې موږ نه تاسو به هم راسره سوځئ قادر خانه آخر چل څه شوی دی ما خو هم خبر کوي که نه اورېدل غواړې نو بیا واوره چې ستاسو دشمنانو زما لور درغو تختونه نه ای بدخانه ډېر کمیه دشمن وختې ډېر کمیه تا زمونږ عزت ته لاس واچولو اوس د عزت په لاس واچولو نو عزت په بدل کې ستا ټول کلي ته اور وتکم ټول کلي ته سکندره ټوپکې دې راواخله راځئ ای سړیه ته ولې وارخطا څه چل شوي دا ووایه چې څه نه دي شوي د قادر خان لور درخو د عبد خان ورور صنم جان وتښتوله ملیشا سکندره ټوپکې پاتې شو راوړه ګاډي نه وباسه گنجی لالا نن برانه یوم نه بچ کیږي
جعفره تا د څوکل خان ما ستا دا نمک آکنه
نو راشه خلقا دا اور مړ کې کم اور چې دې کومه کو تماچو نه لګېدلې دي نشه مړ کولې تاسو دا اور تر څو پورې چې دا ټوپک او تماچې نه ختمې شوې دا اور نشي مړ کېدی دا اور تر قیامته نشي مړ کېدی په دې اور کې به موږ ټول سوځو ټوله نوبل خانه ته به هم سوځې په دې اور کې ولې چې ستا خو تماچې او ټوپک ډېرې خوښې وې ډېرې زیاتې خوښې وې والا ونیسه ولا سنوبره دا دې څو کړل د خپلې دوستۍ حق دې په خپله مینه باندې ادا کړو ما خو دا نه ګڼله چې ته ځان وله زه دې یوازې پرېښودم سنوبره یوازې